او زما دغه مستړی دی او ما ته حقوق بشر غواړي. د اوسه پورې انسانیت په چوکاټ ډوډۍ نه ده خوړلې. دا خپله د بشر په چوکاټ حسابېږي نه. که د بشر په چوکاټ حسابېدلی د به زما واده نه بمبارولی، د به زما جنازه نه بمبارولی، د به زما کمکې نه وژلی، د به زما خور نه وژلی، د به ناوې ګور ته نه کته کولی، د به د خلکو په کورونو تجاوز نه کولی، د به د تیرونه دسان د خلکو په کور نه کولی چې یو حریم باندې تجاوز و. او زموږ د هیواد هغه ټول کړوب کړوب خلک به په داسې کڼوالو باندې اړولی. ما ته د دوی د 250 ډاکټران راغله او نسخې ورکړي تر څو چې دې ملک ته قرآني نسخه ورنکړل شي. هېڅ نه وه ډاکټر، هېڅ نه وه خلکو، هېڅ نه وه اجنډا، هېڅ نه وه فرمایش، هېڅ نه وه اهداف بل نشته دی چې د دې هیواد دا ګړوب زړګی پرې راجوړ شي. موږ 250 ډاکټر صاحبان ولیدل راغله 250 ملکونو دلته 20 کاله نسخې ورکړي پرته د ویر جړا هدیرو د زیاتوالي د کونډو او د قبرونو د تګ نه. میراث کې نور کوم تمدن ناپاتې دی؟ د دغه 20 کلنې دورې یو تمدن ته ماته راوښیه چې دوی تللي دي. د مثال په توګه د څوک وایي چې کومه پروژه دوی آباده کړې ده. ټول د نړۍ نه غله راټول شوي وو، زنګ وهلې وسلې راټول شوي وي، د شیطاني اجنډا سره راغلې وي او زما په سر باندې تحمیل شوي وي. هېڅکله هغه اجنډا چې هغه زما د خلکو ملي اجنډا نه وي، غوښتنه نه وي، د قرآن مخالف وي، که په هر عنوان وي، افغان بچی به هغې ته هېڅکله اجازه ورنډې په نړۍ کې واوري چې اوسنی حالت او د دې وطن خپلواکي دا د ماشومانو لوبې نه دي، دا د وینو په بدیل راغلي دي. هر هغه څوک چې په داخل کې پې ملنډې وهي او یا په بهر کې ورکوي، هېڅ اصیل افغان، شهیده مور، یتیم بچی، کڼواله ملک او تالا والا او بمونه الوتې زخمي ټوټې زړونه به دا اجازه دوی ته ورنکړي. دا وطن یو زرین تاریخ لري، دا یو ژوندی ملت دی. دا ځمکه موږ نه قرآني نظام غواړي، دا ملنډې نه غواړي. د دې قرآني نظام دپاره خلکو قربانۍ ورکړي دي. که په داخل کې هر څوک د دې نه هرې وسلې نه استفاده کوي چې د دې نظام نه بل څه جوړ کړي او یا په بهر کې څوک د دې د تخریب دپاره په هر شکل باندې کوي، دا به د افغانستان د ملت سره جفا وي.